صدر صاحب تجارت وي نظم وایم زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سورې پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدمه یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو ده یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویې لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه دغه زلمي زما نه عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زموږ په کور کې اورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي هغه به ټول زما د دغې اورندار په لاس وي او بیا چې جمع شي یخني راشي او پوما راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې اورندار په لاس وي وجود مې وبګنېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې وجود مې وبګنېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاپانو ګزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم هغه پښتون او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو ژړغونی شانواز راته او دا یې ویل خان او مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مې نظرې خاورې دې کړمه